بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګام د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د امریکې په نورو هیوادونو کې لاسوهنه 11مه برخه. ګرانو وطنوالو، کله چې یو هیواد په بل هیواد برید کوي نو برید کوونکی هیواد دوه ډوله بنسټیزې موخې لري، یوه ستراتیژیکي موخه او بله اقتصادي موخه. لکه چې کله په 20مه صدۍ عیسوي کې برطانوي استعمار په افغانستان دوه جنګونه ورتپلي وو، نو په دې کې د هغوی اقتصادي موخې وي چې روس چېرته د افغانستان له لارې په برطانوي هند برید ونه کړي او د هندوستان په کوم مال و دولت چې برطانوي استعمار خېټه اچولې وه په خطر کې پرېوځي. او چې کله بیا په کال 2001 کې افغانستان اشغال کېدو نو د امریکې په افغانستان کې دوه موخې وي، یوه اقتصادي موخه چې د کیسپین سمندر ګاز او تیلو ته لاسرسی وکړي، او ستراتیژي موخه دا وه چې د مرکزي اسیا په هیوادونو کې روس ته ستونزې جوړې کړي. خو په دې کې پاکستان هم خپلې کېړې سمولې چې په افغانستان کې چېرته امن رانشي او افغانستان په خپلو خپو ونه درېږي، ځکه چې د پاکستان سره دا ویره ده که افغانستان په خپلو خپو ودرېږي نو بیا به دوی د ډیورنډ لاین نه واخله تر د اباسین پورې د پاکستان نه د خپل ځمکې پوښتنه کوي. خو پاکستان امریکې ته دا نه ښودله چې ګنې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د ځمکې ستونزه ده. لکه د امریکې د CIA یو افسر لیکي چې د پاکستان د افغانستان سره خپلې د ځمکې ستونزې وي، خو پیسې به زموږ نه اخیستلې او موږ ته به یې ویل چې موږ په افغانستان کې ستاسو پروژه مخ په وړاندې بوځو، خو پاکستان به په افغانستان کې د افغانستان د کمزوري کولو لپاره خپله پروژه مخ په وړاندې بوتله. ګرانو وطنوالو، په 10مه ویډیو کې ما تاسو ته ویلي وو چې فرانس په لیبیا باندې بمباري پیل کړه. نو فرانس دا کار اخر ولې کوو او په دې کې د فرانس موخې څه وې؟ د دوی موخې په شمالي او لویدیځ افریقا کې خپل دریځ پیاوړی کول وو، په شمول د نایجیریا څخه چې فرانسه د خپلو اټومي برېښنا فابریکو لپاره یورینیم استخراجوي. فرانس هم د خپل استعماري میراث په اړه یو خیالي تصور لري. نو جګړه د نورو استعماري جګړو په څېر ظالمانه او سخته وه. برېټانیا د فرانس سره یوځای شوه او بیا ورسره اوباما هم یوځای شو چې له شاه څخه مشري کوله. برېټانیا او متحده ایالات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په سرغړونې سره یوځای شول، ځکه چې دوی په یو ډول د مخالفینو هوایي ځواک شول او د حکومت هغه اهداف یې بمبار کول چې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه لرې وو. لیبیا په هغو سیمو وویشل شوه چې د جنګیالو ملیشو ډلو لخوا کنټرول شوې وې. ډېر تلفات وشول، هېواد ټوټه ټوټه شو، خلک ویجاړ شول. که ناټو بمباري نه وې کړې نو آیا په بنغازي کې به جدي تلفات شوي وو؟ بلکل نه. د جګړې ویجاړتیا د هر هغه څه په پرتله خوره بده وه چې په احتمالي توګه تمه کېدله، که څه هم ممکن د افریقایي اتحادیې لخوا مخه نیول شوې وي. د شمالي افریقې ټولې سیمې د جګړې منفي اغېز احساس کړو. د وسلوالو یوه لویه لړۍ له لیبیا څخه شمالي او لویدیځې افریقې ته وغځېده چې د هر ډول اسلامي ترهګریزو ډلو لکه داعش او نورو څانګو ملاتړ یې کوو. دې جګړو چې مالي او نایجیریا وځپل، بیا یې د لیبیا او اروپا په لور د مهاجرینو خپل جریان رامنځته کړو او د هغه مهاجرینو سره یوځای شول چې لا د مخه د هغه بشپړ نورین څخه د تېښتې په لاره کې وو چې په کوم نورین کې اروپایي استعمار افریقا پرېښودې وه. د لیبیا په ساحل کې د جوړ شوو وحشتناکو تمرکز کمپونه چې د اروپایي اتحادیې لخوا ملاتړ کېدل د لیبیا د مجرم ډلو لخوا به اداره کېدل، چېرته چې به دوی هغه کډوال راټولول چې هڅه به یې کوله چې اروپا ته وتښتي. دوی به په هغه کمپونو کې ساتل کېدل تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی هېڅکله هم د میډیټرین سمندر ته ونه رسي. په دغه سیمو کې د اروپا او متحده ایالاتو د فوجي اډونو به دا هڅې کېدلې تر څو د مهاجرینو لیبیا ته د رسېدو مخه ونیسي، ځکه که چېرته مهاجرین میډیټرین سمندر ته ورسي نو د اروپا لپاره بیا قانوني ستونزې شتون لري، ځکه چې هغه ځایونو ته د کډوالو بیرته ستنول چې دوی به پکې زورول کېږي منع کول به د مهاجرینو د ردولو مخه ونیسي.
د نړیوال قانون له مخې کډوال بیرته ستنول یو جدي جرم دی، نو هغه کډوال چې د اروپا اوبو ته ننوځي باید ومنل شي. نو ځکه اروپا غواړي چې د دې مخه ونیسي او په ورته وخت کې د اروپا انځور د یو ښه قانون منونکي ځای په توګه وساتي. د دې کولو لپاره اروپایان د لیبیا ساحل ساتونکي تمویل کړل، کوم چې په اصل کې د ګینګسټر عملیات دي. د عملیاتو ته د اروپایانو لخوا کښتۍ، تجهیزات او پیسې ورکول کېدلې. نو د اروپایانو لخوا به کډوال د ظالمانه تمرکز کمپونو ته لیږدول کېدل یا به بیرته خپلو هغه ټاټوبونو ته واپس لیږدول کېدل چې له هغه ځایه به دوی تښتېدلي وو، ځکه چې هغه ځایونه به دوی د جل کولو وړ نه ګڼل، چې دا د افریقا د سلګونو کلونو د ډېرې اروپایي ویجاړتیا پایله ده. او همدا د نن ورځ لیبیا ده. په لیبیا کې د حکومت لپاره دوه سیالان شتون لري. په طرابلس کې د ترکیې ملاتړي حکومت چې د ملګرو ملتونو لخوا نه پیژندل شوی حکومت دی، او د هفتر پر بنسټ حکومت چې د روسیې او سعودي عربستان لخوا ملاتړ کېدل. د دې دوه حکومتونو د وهم سره سره د لیبیا نه د یو بشپړ نورین سیمه جوړه شوې ده چې له جګړې او ګینګسټر ډلو نه ډکه ده. د ناټو مداخلې په لیبیا باندې ویجاړونکې اغیزه درلوده، کومه چې په ټوله سیمه او منځني ختیځ کې خپره شوې ده. سمدلاسه وروسته له هغه چې د ناټو بمبارۍ له پیل څخه څو میاشتې وروسته وروشوې، نو ډېری خلکو لکه د ملګرو ملتونو په سکریټریټ کې، د بشري حقوقو په سازمانونو کې او ژورنالیستانو ناټو ته ولیکل چې له دوی څخه وغواړي چې د دوی د بمبارو توضیحات خپاره کړي ترڅو د ملکی تلفاتو روښانه حساب ولري. دا د ملګرو ملتونو لپاره مکلفه وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1993 کال د پریکړه لیک په اړه راپور چمتو کړي. خو ملګرو ملتونو د لیبیا په اړه د تحقیقاتو نړیوال کمیسیون لغوه کړو او کاناډایي قانونپوه فیلپ کیرش د رئیس په توګه وټاکه. فیلپ کیرش له 2003 کال څخه تر د کال 2009 پورې د نړیوالې جنایي محکمې لومړی رئیس و، نو هغه د نړیوال قانون او جنگي جرمونو په اړه یو څه پوهېده. کمیسیون له ناټو څخه وغوښتل چې د لیبیا د بمبارۍ په اړه توضیحات وړاندې کړي. د 2012 کال د فروری په 15 د ناټو مخکښ وکیل پیټر اولسن کمیسیون ته ولیکل چې ناټو د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک څخه سرغړونه نه ده کړې. اولسن لیکي قذافي د نړیوال قانون جدي سرغړونه کړې ده، مګر ناټو دا کار نه دی کړی. موږ په دې برخه کې یادونه کوو چې د کمیسیون دنده دا ده چې د قانون سرغړونو او د ترسره شویو جرمونو حقایقو او شرایطو په اړه بحث وکړي. موږ به له همدې امله غوښتنه وکړو چې که چېرته کمیسیون په لیبیا کې د ناټو د کړنو په اړه بحث شامل کړي او د دوی راپورونه په روښانه توګه ووایي چې ناټو په قصدي ډول ملکي وګړي نه دي په نښه کړي او په لیبیا کې جنګي جرمونه نه دي کړي، نو هیڅ تحقیقات اړین نه دي چې وشي. خو چونکې ناټو په حقیقت کې په قصدي ډول ملکي وګړي نه دي په نښه کړي، نو له همدې امله جنګي جرمونه نه دي کړي او داسې دا قضیه د تل لپاره وتړل شوه. له بلې خوا که څه هم په حقیقت کې ناټو د امریکا متحده ایالاتو معنا لري، خو بیا هم امریکا د تعریف له مخې جنګي جرمونه نشي کولی. حتی د نړیوال قانون په اصولو کې امریکا نشي کولی چې جنګي جرمونه ترسره کړي. خو کله چې امریکا د نړیوالې محکمې لخوا د قضاوت سره موافقه وکړه، نو دا یو شرط پکې کېښوده چې متحده ایالات د ملګرو ملتونو د منشور یا د امریکایي ایالاتو د سازمان په منشور پورې تړلې نه دي. نو له همدې امله متحده ایالات په قانوني توګه د جنګي جرمونو کولو حق لري، حتی د نسل وژنې ترسره کول هم. د متحده ایالاتو په سنا کې د 29 کلنې جګړې وروسته کله چې متحده ایالاتو په کال 1988 کې د نسل وژنې کنونسیون لاسلیک کړو، نو یو شرط پکې اضافه کړو چې دا په متحده ایالاتو باندې نه پلی کېږي او دغسې متحده ایالات د قانون له مخې د نسل وژنې او د هر ډول جرم کولو ترسره کولو حق لري او نړیوال حقوقي سیستم دا مني لکه څنګه چې دوی باید وکړي. ځکه چې نړیواله محکمه دا شرط مني چې که یو هیواد ځان د محکمې د پریکړو تابع نه کړي، نو دوی نشي کولی چې هغه محاکمه کړي. د بدبختۍ نه
دا هغه لاره ده چې یو سیستم جوړ شوی دی. که څه هم دا احتمال شته چې د نړیوالو قوانینو د متخصصینو پرته د حقوقو په پوهنځو کې ډېری خلک د هغه شرط په اړه هیڅ نه پوهیږي چې متحده ایالاتو ته اجازه ورکوي چې ځان د نړۍ له قوانینو څخه وباسي. دا هیڅ یو په ښوونځو یا کالجونو کې نه تدریس کیږي او نه هم د رسنیو لخوا د بحث لپاره راپورته کیږي. عام خلک په دې اړه په بشپړ توګه هیڅ هم نه پوهیږي. خو که څوک زړورتیا ولري چې دا په تعلیمي سیستم کې راوړي نو دوی به د امریکا ضد د یو کمیونست په توګه وغندل شي. د کال 1980 لسیزه کې د یو شمېر ډلو د فعالیت په پایله کې د امریکای هېواد ډېر متمدن شو. د افریقایي امریکایانو ښځو او کارګرانو د حقوقو په اړه اندېښمن شو او د بیان د ازادۍ په اړه د بحثونو لپاره دروازه پرانیسته. دا مسلې د اجنډا مخې ته واچول شوې چې د متحده ایالاتو په ټولنې یو لوی تمدني اغیزه درلوده. په کال 1983 کې ډیوډ راکفیلر درې اړخیز کمیسیون جوړ کړ چې د شمالي امریکا، لویدیځې اروپا او د جاپان له غړو څخه جوړ شوی و. دوی هغه خلک وو چې د نړیوالو اشرافو، لیبرال او د فکري نظرونو استازیتوب یې کاوه. په کال 1915 کې د دوی لومړۍ خپرونه د ډیموکراسۍ د بحران په نوم یادېږي. دا د اشرافو او لیبرال نظر و چې هغسې وغندل چې د کال 1980 لسیزه کې پېښ شوي وو، ځکه چې دې نوي حرکتونو د ډیموکراسۍ بحران رامنځته کړو. د دې له امله ځوانان، زاړه، ښځې، کارګران، بزګران او اقلیتونه چې باید غیر فعال او اطاعت کوونکي وو د خپلو اندېښنو او غوښتنو سره په عام ډګر کې ننوتل پیل کړل. دوی وویل دولت نشي کولی چې د فشارونو نه کار واخلي، نو موږ به وکولی شو چې خپلو هلو ځلو له دوام ورکړو تر څو موږ رښتینې ډیموکراسي ولرو. د دې څېړنې یو لیکوال او په هارورډ پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر سیموئل هنټینګټن وویل چې د هری ټرومن په وخت کې متحده ایالات یو رښتینې ډیموکراسي وه، ځکه چې وال سټریټ او کارپوریټ سکتور کولی شو چې هېواد پرته له لاسوهنې پر مخ بوځي. هنټینګټن یو مخکښ لیبرال پوه و چې د خپلو ځانګړو ګټو پرته ډیموکراسي غوښتله چې د کال 1980 لسیزه کې دا اجماع ګډه وډه کړې وه. د هنټینګټن په تیورۍ کې هیڅ غیر معمولي نه و، ځکه چې دا د معیاري لیبرال ډیموکراټیکه تیوري وه. دا درې اړخیز کمیسیون اندېښمن و چې پوهنتونونه او کلیساګانې د ځوانانو د تعلیم ورکولو کې په خپل مسؤلیت کې پاتې راغلي دي. دوی د ځوانانو اطاعت ته په هڅولو کې پاتې راغلي دي او له همدې امله درې اړخیز کمیسیون باید دا هڅه بدل کړي. په حقیقت کې پوهنتونونو له هغې وروسته د پام وړ بدلون وموند تر څو ډېر اغېزمن کنټرول او هڅونه ترسره کړي. خپل سوداګریز ماډولونه په نصاب او د پوهنځي په غړو باندې تحمیل کړي. د دې موضوع اړوند زما د بلې ویډیو انتظار وباسئ. ګرانو وطنوالو، اوس مو په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالي او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.